أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله ننسي تاسو لرا باللغو في أيمانكم فبی ارادی قسمون استاسو کی ولیکی یواخذکم لیکن نسی تاسو لرا بما عقدتم الایمان فاغسو چی قستاسو کڑوی دا قسمونو فکفارته کفارداغو اطعام 10 مساکین کفاره داغو خوراکو لسو مسکنانو دے من اوسط ما تطعمون اهلیکم د درمیانا داغینا چتاسوی خوراک ورکوی اخپلو اهلتا او کسوتهم یا جامع داغویدا او تحریر رقبتن یا زادولو دمرائیدی پمن لم یجد پچاچی بیان مند فصیام رجیدی 3 ایام 3 ورځې پرلپسې ذالک کفارتو ایمانکم دا کفاره د قسمونو استاسو دا اذا حلبتم کلچ تاسو حانشیو پا قسمون استاسو کی وحفظو ایمانکم او ساتنو کی دا قسمون استاسو کذالک دغشان یبین اللہ بیانوی لکم آیاته تاسو تا آیاتون اخبل لعلکم تشکرون خامخات تاسو شکر ادا کیا دی آیت کے دپا دیو سوال چی یوتن قضان بانی د قسم پا وجبانی حلال شی اغا حرام کی لکه دیو حلال خوراکو بارک دا اویا کہ قسم پا اللہ زن خرما نو آیا دابم گناوی او بنده با پدیبانی مشرکی گی یو شی حلال دے او دے پزان بانی حرام کی نو آیا دے با پدیبانی مشرکی گی نو دی آیت کی جواب ذکر کئو کہ تحریم حلفی اغا جائز دے لکه یو شی حلال دے خود سٹیم پوری وقت پوری اغا پزان بانے حرام کی پزان بانے منع کی لکه حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شاتو بارک ویلیو والله لا اعود قسم په الله باندې زبا شات بنه خرما اصل کې واقعات اسدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام با چې ماجګر منځ کو نبیا با ټول بیبیانو باندې به چکر به لگاو نو نبی علیہ السلام با دیوی بیبی کرا اغه به والله د شاتو شربتو کو نو هغه با نبی علیہ السلام با پاغه باندې ایثار شو نور بیبیانو مشوره په دی باندې وکړه چې دی کرا ایثاریږي نو موږ به ورته وای چې را اکل تا مغافیر و تا مغافیر خوڑلی دی کله چې نبی علیہ السلام ته دعویل نبی علیہ السلام نه ما مغافیر ندی خوڑلی
خو ما د شاتو شربت څکلی دی کیدای شي مچۍ په هغې باندې کېناستلي وایي زه به بیا آینده کې د شاتو شربت هغه به نه څکمه. یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان باندې ماریا قبطیه هغه حرامه کړې وه، نو الله رب العزت ورته ویل چې ځان باندې حلال سيزونه هغه مه بندوه، مې منع کوه په ځان باندې. او بیا په قسم کې د الله تعظیم دی او د ځان نه په حرامو کې تعظیم د غیر الله نه دی، نو د دواړو مینس کې هغه فرق دی. لکه حدیث کې راځي احلفوا بالله وبروا واصدقوا فإن الله يحب أن يحلف به. تاسو په الله قسمونه کوي او پکې نیکي کوي او رښتیا وایي، ځکه الله دا خوښوي چې د هغه په نوم باندې قسم وکړی شي، چې د الله نوم باندې قسم وکړی شي، نو په دې کې د الله د نومو تعظیم راځي. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. الله ننسی تاسو لرا په بی ارادي قسمونو تاسو کې. شان نزول هغه داسې ده کله چې د آیت مبارکه نازل شو یا ایها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. نو بعض صحابه کرام په ځان باندې خذ حرام کړي، بعض صحابه ویل چې غوښه غبنه خورو. نو هغه د نبی له صلوات و سلام نه تاسو کو چې مونږ با په دې باره کې د خپل قسمونو سره سکوا، کوم قسمونه کړی چې غوښه غبنه خورو، مونږ قسمونه کړی دي چې ګورا ودونه هغه بنکوا. نو الله رب العزت د آیت مبارک راولېګو کذالک یبین الله لكم آیاته. دغه شان الله بیانوي تاسو آیاتونه خپل لعلکم تشکرون، خامخا چې تاسو شکر او ادا کړئ. ګور الله وی ما در سره احسانات وکړو، نو کله چې می سره احسانات وکړو نو داغه شکر ادا کړئ. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. الله ننسی تاسو لرا په بیرادی قسمونو تاسو کې، ولکن یؤاخذکم لیکن نسی تاسو لرا بما قدتم الایمان پاسو چې قص تاسو کړي وي د قسمونو. فکفارتو کفاره داغو اطعام عشرة مساکین، خوراک دولس مسکینانو دے، مل اوسط ما تطعمون علیکم، د درمیانا داغنا چې تاسو خوراک ورکړئ خپل حالتا، او کسوتهم یا جمع داغوی دا، او تحریر رقبه آزادولو د مرید د غلام. فمن لم یجدو چاچی بیانمون فصیام ثلاث ایام روجی دی 3 ورځې پر لپسې، ذالکا کفارۃ ایمانکم. دا کفاره د قسمونو تاسو رضا حلفتم کله چې تاسو حانشه په قسمونو تاسو کې، واحفظوا ایمانکم ساتنه وکړه د قسمونو تاسو. کذالک د شان یبین الله الله بیانوي تاسو ته آیاته آیاتن اخبل لعلکم تشکرون، خامخا چې تاسو شکر ادا کړئ. اللهم قبلنا قولات واجبنا اللهم بحال